ټولنې د آئین مطابق غټ غټ پروګرامونه به کوو، مخکتنې به کوو، او کومې ورځې چې زمونږ په ملک کې دي هغه به مانځو. نن هم منګه چې کوم پروګرام را جوړ کړی دی دا صرف او صرف زمونږ د ټولنې د ملګرو پروګرام دی. بار ملګرو ته موږ نه دی ویلي، موږ دا کوشش کړی دی چې خپل ملګري راغونډ کړو، یو خوشحالي وکړو. او پکار دا ده چې د اشنغر څونه ټولنې وي چې دوی پروګرامونه کړي وي، د اشنغر په سطح یا د ضلعې په سطح چې کوم غټ تنظیمونه پکار خدا وه چې هغوی دا پروګرام کړی وي، او د ضلعې په سطح هم د شاعرانو یو غټ پروګرام شوی وي. خو به هر حال هغه خبره چې کوم دی هغه موږ نن د خپل آئین تر مخه چې کوم دی نو هغه پروګرام موږ راغوښتی دی. نن د خوشحالۍ ورځ ده. پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شوی دی، او د دې لپاره ډېرې قربانۍ زموږ مشرانو ورکړي دي. دا په پلیټ کې ملو شوي نه دي. د ازادۍ